یو ورور لیکي چې زما د خور د واده 6 کاله وشو. په 6 کالو کې زه چېرته د خور خواله نه وم تللی. کله یو منټ صبر، دا ویډیو وګورئ. د ورور دا ویډیو کړه د خور په باره کې ډېره ښکلې ویډیو وه. زما ډېره زیاته خوښه شوه او په ثواب په نیت باندې نورو ملګرو سره مخکې شیر کړئ دا ویډیو. راځئ دا ویډیو وګوره، هغې نه بعد به انشاءالله 2-3 خبرې کوو. یو ورور لیکي چې زما د خور د واده 6 کاله وشو. په 6 کالو کې زه چېرته د خور خواله نه وم تللی. کله کله به مې مور د هغې خواله تله. ویل یوه ورځ په خپله کمره کې ناست وم نو ښځه مې راله او راته یې وینا وکړه چې دا ستا خور دلته کله راشي نو ستا مور وله پنډوکې ډکوي، یو شی او بل شی وله ورکوي او کور ته یې وړي. دا زکات مرکز ته تښکاري. خاوند وینا وکړه چې زه ډېر زیات غوسه شوم. لاړم مور ته مې وینا وکړه چې زمونږ دا کور ته تر زکات مرکز ښکاري څه چې ته زما خور دلته راشي ته وله پنډوکې ډکې او لیږې وله. وای په دغې دوران کې دغه مور خاموشه پاتې شوه، څه ونه ویل. زما د سر د سوري خطره ده نو خاموشه پاتې شوه. به هر حال چې کله د دغې خور کور ته راله نو وایي دغې کې وړوکې بچنګې او رامنډې کړې. ویې ویل چې د ماما ګلې که راغلی یم دغه ماشومان د ماماګانو کور ته ډېر زیات خوشحالېږي. نو د ریسیور یو ریموټ پروت و هغې مات کړو. نو په دغې لږ ټیم کې دغه نظاره هلک ولیده دا کومه چې دا قصه لیکي. ویل چې ما دا قصه ولیده نو راولګېدم مور پسې ورغلم چې زما خور به د اختر نه علاوه په نورو ورځو کې نه راځي. ډېرې زیاتې خبرې مور ته وکړې نو دغه خور یې د دروازې نه شاته ټولې خبرې واورېدې. نو وایي خور یې چې دغه خبرې واورېدې واپس راووته. ورور ته یې وینا وکړه چې ورور ما خپل کور ته ورسوه ځکه چې زما د بچو سبقونه دي. نو وایي دغې ورور دغې وینا وکړه چې ما ورته د روغې ست وکړو چې خورې خیر دی 2-3 شپې به دې کلی وي. نو هغې ویل چې نه زما د بچو سبقونه پاتې کېږي، خیر دی ما کور ته ورسوه. د دې اډې پورې مې ویسه بوزه د هغې نه بعد به بیا زه خپل کور ته ځان ورسوم. چې کله هغه کور ته لاړه څه ورځې بعد دغه هلک وایي چې په ما په کور کې ډېر زیات آفتونه راغل، ډېر زیاتې مسلې راته رالې. رضوی مې ډېر زیات بیمار شو چې څومره بینک بیلنس هغه زمانه لاړو. نو وایي دغه خور مې خبر شوه، مشره خور مې وه چې کله زما خواله راله ډېر زیاتې وجړل. وایي ما هم جړل. نو وایي ما مې بیا ښځې ته آواز وکړو چې ښځې دې خور له مې چای راوړه، څه وله تیار کوئ. هغې ورته وینا وکړه چې هېڅ څه شی زمونږ که نشته، دا څه هوټل دی څه. وایي چې کله دا خبره ما واورېده نو وایي زه ډېر زیات خاموشه شومه، څه مې ویلی هم نه شو ځکه چې خور مې ناسته وه. هغې دغه شیطانۍ ماته کړې. خو بهرحال خور وه، د ورور په درد کې شریکه وه، ورته پته وه چې د ورور درد او تکلیف او هر څه ورته مخامخ و. وایي چې کله دغه خور کېناسته ورته یې وینا دغې خور وکړه چې ورور زه ستا د هر حالاتو نه خبر شوی ما. د پلو یو غوټې راوسپړو دا چې ما دا تاله کالي راوړي دي، دا خرڅ که خپله غریبي پې وکړه او څه وخته پورې به پې خپلې خرچې وچلې. خو یوه خبره ته په دې کې کومه چې چېرته به داسې نه کې چې زما د سوني ذکر چاته وکړي زما د کور خاوند دی، ځکه چې د کور خلک مې خبر نشي. وایي دا بل پلو یې کولاو کو په هغې کې 1000 روپۍ تړلې وې، هغې راواغستې، هغې هغه ورور له ورکړې. ورته یې وینا وکړه چې ورور دا مو سره واله څه لږه ډېره خرچه به پې کور کې وکړي. وایي دغه خور چې په دغې دوران کې کله کور نه وته نو وایي ډېرې زیاتې وجړل او دغه کشر ورور یې ښکل کو په تندي باندې. نو وایي کله چې هغه ورور وایي چې ما کله خپلې خور ته وکتل نو زما د خور بوټان شلېدلي وو او ما یې هغه د کور هر څه راوړو ما ته یې مخې ته کېښودو. وایي ما دومره وجړل چې موږ وروڼه څومره سخت یو، موږ څومره وچخولیزې یو، موږ خور ته څومره سپکې او تیزې او سختې الفاظ یو. دا د پردو په کور کې په تاسو وروڼو باندې ډېر زیات تکبر کوي. وایي زما وروڼه دي، زما داسې دي، هغسې دي. خو کله چې کله خور کور ته راشي، د ورور کور ته راشي، دغه خور د ورور په کور کې ډېره سپکوي. نو وایي کله چې دا ما ولیده نو د هغې پیزار شلېدلی و او هغې خپله د کور چې څه سرمایه و هغې ما له راورسوله، ځکه چې هغې ته پته وه چې زما پر ورور باندې نن تکلیف دی. همیش دپاره زه تاسو ته وایم چې دغه رونه او داسې رونه نو دا یوه خبره تاسو یاد ساتئ چې همیش دپاره به په تاسو ډېر زیات تکلیفات راځي، ډېرې سختې سختې به په تاسو راځي چې کله خویندو ته تاسو سپک نظر وکئ، کله تاسو خویندو له حقونه ورکئ. چې کله تاسو خویندو له حقونه ورکړه ژوند به هم ډېر په سکون تېرېږي
او چې کله مو تسپک وکتل نو همیش دپاره به ستاسو په کورونو کې ډېرې مسلې راځي، ډېر آفتونه به راځي او دغه مسلو ته به بیا تاسو ځان ټینګوئ، ځکه چې خوري په دنیا کې، ځکه چې هغه په ورور باندې خپل سر ورکوي، خپل ځان پې قربانوي. منګرونه ډېر زیات کلک یو، همیش دپاره د خپلو خویندو سره ډېره مینه